سلامونه وخت مو پخیر د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. روی شاستر راشد خان د افغانستان زمری یاد کړی دی او د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان لپاره کومه لوبه مهمه ده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. روی شاستر راشد خان د افغانستان زمری یاد کړی دی. راشد خان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو مینوال لري او هغه په مینوالو نه یوازې دا چې د کرکټ عام خلک دي بلکې لوبغاړي هم د راشد خان په ستایلو نه مړیږي. اوس تازه د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپټان پخوانی مشر روزونکی او مبصر روی شاستر هم د راشد خان ستاینه کړې ده او هغه یې د افغانستان زمری یاد کړی دی. روی شاستر د نړیوالو شلوریزو جام پر مهال راشد خان سره په لوبغاړي کې یو عکس اخیستی دی او دغه عکس یې هم په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې خپور کړی دی. د راشد خان او روی شاستر دا عکس په یو ساعت کې له 10,000 څخه زیاتو کسان خوښ کړی دی او له 500 څخه زیاتو کسانو پرې تبصرې کړي دي چې راشد خان ستاینه یې کړې ده. د یادولو وړ دی چې راشد خان یو ځل بیا د کرکټ نړیوالو شورا ICC د نړیوالو شلوریزو لوبو د توپ اچونې په درجه بندي کې لومړی مقام یې خپل کړی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره کومه لوبه مهمه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکی رئیس احمدزی وایي چې له آیرلند سره د افغانستان راتلونکی لوبه ډیره مهمه ده او ګټل یې افغانستان ته زیات ارزښت لري. ښاغلي احمدزي د ملبورن د کرکټ په میدان کې د آیرلند سره تر لوبې یوه ورځ مخکې اکتوبر په 28مه لړم 5مه خبریالانو ته وویل چې افغانستان سبانۍ لوبه ګټي نو په نړیوال کپ کې د پرمختګ چانس لا زیاتیږي. ښاغلي احمدزي همدغه راز د باران له کبله له نیوزیلند سره د افغانستان د لوبې په لغوه کېدو خواشیني وښوده او ویې ویل چې لوبغاړي یې غوښتل چې له نیوزیلند سره لوبه وکړي. هغه د افغانستان د لوبډلې له مینوالو څخه مننه وکړه چې میدان ته ورغلي وو. د رسمي شمېر له مخې څه باندې 11,000 مینوال د افغانستان او نیوزیلند د لوبې لیدلو ته ورغلي وو خو د باران له کبله دا لوبه لغوه شوه او هرې لوبډلې ته یوه نمره ورکړل شوه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه په انګلند باندې بایللې وه او درېیمه لوبه به د جمعې په ورځ سبا 8:30 بجې خپره کیږي. رئیس احمدزی هیله وښوده چې دا لوبه به ګټي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.